دفتر ته ځم راپسې راشه، منګي مې غبرګ دي نری ملا مې ماتوینه. تاسو به عموما د چینا، چینار او نښترو ذکر پښتو فولکلور کې ډېر زیات اورېدلی وي. اصل کې دا داسې ځایونه وو چې کله پښتانه د نوې دنیا سره د زغل یا ژوند نه و نوی شوی، نو په هغه زمانو کې دا د دوی د ضرورتونو سره سره د دوی د رومانونو د مزې ځایونه وو. نن دغه ځایونه د وخت د نوې سیلۍ د ځان سره په بل اړولي دي. دغه شاته چې تاسو کومه وینئ نو دا یو چینه ده، خو دا اوس بند کړی شوې ده او بیا ترې مختلف کورونو ته پایپونه غځولی شوي دي او دغه پایپونو کې بیا دا اوبه تېرې شوي دي. ورسره خواته دلته چینار هم شته، د دې لاندې مطلب جومات یا د دمې کولو ځای هم و، خو هغه اوس هغه نه دی پاتې. ورسره دا خواته غرونه چې دي نو دې کې نښتر دی. نو دغه درې واړه څیزونه اوس موجود دي، زموږ د فولکلور برخه ده، خو د نوې دنیا یا د نوې دور د سیلۍ هغه زموږ نه پناه کړي دي. ښه خبره ده، ژوند هسې هم د تغیر نوم دی، پښتانه دې ورسره ځان بدل کړي، خو چې دا څیزونه هم دوی وپېژني چې یاره دې څیزونو زموږ په ژوند کې څه کردار لوبولی و، نو دا به ډېر مهم وي.